احترام بلنور کو بهوات صدر علمي او جهادي شخصية استاذ العلماء شيخ الحديث حضرت مولانا عبد الحسين علماء شيخ الحديث حضرت مولانا عبد الحسين حسيني سيد شيخ الحديث جامعة منبع الجهاد خوست اللہ پا دلبار کے دا خواست کو چا اللہ دا خیستہ باغ سخت شرائطو کی دی اسلام خدمت اخپل اسلامی تخفہ امتی مسلمات اوڑندی کڑی اللہ پاک دا غباغ دی خزان نوساتی اللہ پاک دی تر قیامت پوری دا غاسی تر او تزاولری چه مونگو دی خوص پا سرزمین باندی خصوصاً او عام افغانستان سرزمین باندی اللہ پاک دیری خواہش زماورنو داسی عجیب صحنہ سڑے کی سترگی گڑئی سترگی اوبرشی سترگی خوشحالشی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ دی حاقیس ربی نسبتو نمانی دل دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قلب مبارکنا دی زرم مبارک نور شغلہ پر اغلا اور دی احادیث و طالب پدا زربا پدا سینا بننا وطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور دا خلق دی انوارات والا خلق دی سترگی پوکی حیران اشی اللہ باندی خرم چیزا پویو علاقہ کی دی احادیث و طالب اگرم نزد اللہ رحمتونا پسترگو باندی گورم چی پو دی علاقہ دی دا نعمت اللہ ممتاسو دی خوص خلقتا عموما خصوصا دی جامع امداد العلوم قوشا خلق قومنا معاونین مخلصین اقاکی دیر عجیب بیانو کو خلق تینا متاثر ہو یو سرائی بیان تجد شپ یوزائی کی دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بابی سپک الفاظو بھی چیدائی سا عالم نو اے فقط اویا حدیثو تیادو دمرا نپوئی گی دا بیان دی عالم مکرو حاضرین دی مجلس رنگ شول ایوی علاقی لوی محادث عالمو ولی واللہ ایو نفر خبر ورطا وکڑا تو بابی گستخانہ الفاظ استعمال کری ما خیال دا چا اللہ با ایدن ایمان واخلی دا سڑائی با مرتد گرزی کا عالمی ہم دی اللہ قدرت کوئی وارفتا نو تیرا مشہور اشا چا کنکای مقارر خو مرزیش قیدامی شو مرتد شو نو آغا سڑائی دی بزرگ تراغلو چی تاجیب خبر کری ہوا خبر خدا ظاہر شو اور اختیام مرتد شو تابی کن زینا معلوم کری ہوا چی دا خبر دا پشنگی تا وکرا آغا بزرگ عجیب الفاظی اما تدا حدیث معلوم ہو من عاد لی ولیا فقد آزمته بالحق دے اللہ دی جنگ اعلان دا متقابلین جس رجمشی نو دا یو کوشش کے گلی بلنا قیمتی شای سرد کی قیمتی شای دے نواخلی تو انسان کی قیمتی شای ایمان دا نماوی کہ اللہ دی جنگ اعلان دا سلینا اللہ پاک ایمان خلی قیمتی شای دے وہ اللہ کے نواخستو اختیار خبر واقع مرتب شو زمانرونو دا خلق اللہ دا دیر مقرب خلق دی زمان
تاسو بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم نانوتوی رحمه الله یو ځای کې منظم بیان وکړو. ای وخت خاصیدینو ایده دی پاره مشوره وکړه چې ګستاخي په 70 سره وکړي او د مقبولیت یې ختم شي. مشوره دا وکړه چې یو نفر ته یې ووایي چې تا ته مونږ کفن دروغندو. حالات بدل وو، مجبورې د خلکو جنازې ته چې مخته شو یو تکبیر ووایي نیت نه بعد بل تکبیر ووایي نیت نه بعد دې نه وروسته سړی پروت ته ملګرو اخوا دېخوا توخي وکړل اوازونه یې وکړل خو لیکن سړی سر نه اوچتوي پروت ته. قاسم نانوتوي رحمه الله دریم تکبیر وویلو، څلورم تکبیر وویلو چې سلام یې وګرځولو پوه شو کشف ورته وشو اعلان یې وکړو چې دا به انشاءالله بیا قیامته پورې سر اوچت نه کړي. ژوندی و الله روح دې نه واخیستو رښتیا مړ شو. دا هغه خلک دي علماء کرام چې الله پاک بې طرفه نه د دوی دښمن ته د جنګ اعلان ده. زما ورونو ډېر احتیاط پکار ده، ډېر احتیاط پکار ده. یو لوی عالم یو قول ذکر کړی، هغه فرمایي چې د موږ په علاقه کې یو لوی سړی و، مشهور سړی و، خو چېرته به یې چې عالم او طالب ولیدو نو مخ یې ترې ګرځولو، سترګې به یې نه ورغړولې. دا یې د اصول و، بد یې ایښېدل. دا ښکلي سپین پټکي د سپین خلک دا یې بد ایښېدل چې دا هغه خلک دي چې دنیا کې د الله پاک علماو او د الله د دین خادمینو سره بې موجبه عداوت ساتلی. په آخر کې زما ورونو نن الحمدلله باندې الله پاک مونږ ته امارت اسلامي قائم کو، الله دا نظام راته قائم کو. رأس کې د مونږ علما دي، امیر المؤمنین معالم لوی شیخ، وزرا مو شیوخ، اولیاء مو علما وي او الله تعالی د خپل رحمت نه لرې ولري، د قهر او د غضب مستحیل شي. ټول مسلمانانو ورونو ته ما دا عرض ده، هغه خلک چې څه نه څه خفګان باندې بد بد الفاظ یې ورونو سوچ وکئ، فکر وکئ، حالات وګورئ. الله لوی نعمت راکو، الله لوی احسان وکړو، که بې ادبي مو وکړه